د امیر المؤمنین حفظه الله سره د افغانستان 15 کسه صنعتکاران او تجاران ولیدل. د افغانستان په تاریخ کې هغه لقب چې د امیر المؤمنین لخوا افغاني تجاران او صنعتکارانو ته ورکړل شو، د هیواد په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. هغې موږ ته لونګۍ را په سر کې او ویل چې تاسو زما اقتصادي لښکر یئ او تاسو ته مخ د موږ دعاګانې درپسې دي. د افغانستان ټول د امارت اسلامي مسؤلینو ته زه هدایت کوم چې تاسو په خوا کې ودري، هر مشکل چې لري موږ ته ووایئ. نو دا هغه لقب و چې په د تیر کې چا هیڅ رئیس جمهور نه دی ورکړی، ځکه دا د افغانستان د اسلامي امارت ژمنتیا ښیي چې موږ باید په خپلو پښو روان شو. په 2 تریلیونه ډالر افغانان په خپلو پښو ونه درېدل، په یوه ورځ کې د افغانستان اقتصاد برباد او تباه شو. خو موږ دا د امیر المؤمنین صاحب او د ټول امارت اسلامي مسؤلین دې ته متوجه دي چې باید موږ په خپلو پښو ودرو او خپل داخلي تولیدات ولرو. دا ژمنتیا د افغانانو دپاره د موږ د ولس دپاره د امارت اسلامي ښیي.